بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله. زموږ ستاسو د نن ورځې درس په کویک بوک پروګرام کې په لیست مینو باندې ده. په تیر درس کې موږ تاسو لیست مینو تر کسٹمر اینڈ وینډر پروفایل لیست پورې ویل او نن به ټمپلیټ باندې خبرې وکړو. ګورې کله چې زه ټمپلیټ ته راځم نو دا په کویک بوک کې تیار جوړ شوي ټمپلیټونه دلته شته، لکه کسټمر سیل آرډر یا انوایس چې موږ جوړو هغې دپاره ډبل کلیک کوم دی ټمپلیټ ده، او همدا ډول که ته فایننس چارجز دپاره انوایس جوړی نو ډبل کلیک پې وکړه، د هغې فارمټ په دغه شکل باندې ده. او همدا ډول که چېرته ته پروګرس انوایس جوړی نو ډبل کلیک پې وکړه، د هغې فارمټ په دغه شکل باندې ده. او همدا ډول که چېرته کسټمر پرچیز آرډر دپاره ته انوایس جوړی نو د هغې فارمټ یا ټایپ په دغه شکل ده. دا تیار کویک بوک خپله جوړ کړي فارمټونه دي، یعنی انوایس ده او همدا ډول کریډیټ میمو ده، سیل ریسیپټ ده، سټیټمنټ ده، اسټیمیټ ده، هر یو دپاره خپله کویک بوک جوړ کړي فارمټونه لري. خو دغه فارمټونه فرض که پرچیز آرډر ده، د دې باندې ډبل کلیک کوم، دغه یې فارمټ ده. دلته خو باید زمونږ د کمپنۍ نوم باید واوسیږي. یوه خبره، کمپنۍ نوم شته خو لوګو نشته، او همدا ډول ځینې کالمونه کم زیات کول، کسټمایز کول، خپل کمپنۍ ته برابرول، نو دغه کسټمایزیبل دی او موږ تاسې کولی شو چې دغه کسټمایز کو. زه به راشم دلته یو انوایس انتخاب کوم او په هغې کې به په ګډه کار وکړو چې په څه شکل باندې موږ تاسې کولی شو یو ټمپلیټ کسټمایز کو، ایډیټ یې کو او خپل لوګو پکې اضافه کو. زه به راشم دغه کریډیټ مومو ته او دې باندې به ډبل کلیک وکړم. دا د کریډیټ مومو هغه جوړ شوی ټمپلیټ دی چې کویک بوک جوړ کړی دی. که چېرته پرنټ پریویو ګورې نو دلته پرنټ پریویو ته راځو. ګوره دا موږ سره د کریډیټ مومو انوایس ده، یا همغه ټمپلیټ دی، یا همغه فارمټ ده. نو زه دې کې غواړم ځینې شیونه اضافه کړم او ځینې شیونه پکې کم کړم او رنګونه یې بدل کړم. لومړی خبره خو دا ده چې زه په دغه فارمټ کې دغه کریډیټ میمو کوم فارمټ چې ده، زه په دې کې غواړم چې لوګو اضافه کړم. د لوګو د اضافه کولو دپاره به ته راشي یوز لوګو چک بهان کې، او له دې وروسته ما سره ډیسکټاپ ته راځم، مختلف لوګوس موجود دي. نو فرض که دا زمونږ د کمپنۍ لوګو د یو به ورته انتخاب کو. دلته به زه لوګو پیدا کړم چې موږ سره لوګوګانې شته که نشته د کمپیوټر کې. ما سره نور لوګوګانې کمپیوټر کې نشته، همدا لوګو به انتخاب کوم. فرض که دا زمونږ د کمپنۍ یا زمونږ د شرکت لوګو ده، په دې باندې کلیک کوم، اوپن کوم. ګورې چې کله مې اوپن کړه دا لوګو موږ سره دلته څنګه شو اضافه شو. نو د دې چک په واسطه، سلیکټ لوګو په واسطه موږ تاسې کولی شو چې دغه ټمپلیټ ته یا دغه فارمټ ته چې د کریډیټ مومو دپاره ده موږ تاسې یو لوګو اضافه کو. دومه خبره، سلیکټ کالر سکیم ده، رنګونه ورته بدلولی شو. بلک رنګ غواړئ، ګرین غواړئ، زه ورته وایم یاره ګرین به صحیح. نو چې کله دلته مې سلیکټ کالر سکیم کې ګرین مې ورته انتخاب که، اپلای کالر سکیم باندې کلیک کوم، ګورې موږ سره دغه ټمپلیټ ټول مکمل رنګه شلو. چینج فند فار، ګورې دغه فندونه هم موږ تاسې بدلولی شو. فرض که دغه انوان فند بدلی، کریډیټ مومو فند بدلی، هر یو جلا جلا دلته شته. زه ورته وایم چې دغه ټایټل چې کوم یو دی، ټایټل دی صحیح دی، کمپنی نیم چې دی زمونږ دا کمپنی نیم، دې کې لږ تغیرات راولم. نو چینج فند ته راځم. کله هم چې چینج فند ته راغلم ما ته بله وینډو خلاصیږي. زه ورته وایم چې دې کې تغییر دا راولم چې خو دا فند ورته انتخابوم، بیا یې ایټالیک کوم، او بله خبره دا چې دا سایز به ورته 14 کړم. او همدا ډول رنګ هم کولی شي چې له دې ځای ورته بل رنګ انتخاب کړئ. فرض که آبي رنګ ورته انتخابوم یا شین انتخابوم، خو زه یو رنګ انتخابوم او اوکې کوم. چې کله مې اوکې که تاسې وګورئ دغه کې تغیرات راغله موږ سره. بیا هم چینج فند ته راځم. چې کله چینج فند ته راغلم دلته خپله ګرین ځکه انتخاب شو چې هلته په دلته موږ ګرین انتخاب کړی د ټول لپاره.
نو ګورئ موږ سره ایټالیک شو عنوان کې تغیرات راغله. همدا ډول کمپنی اډرس کې غواړئ تغیرات راولئ، همدا ډول لیبلز کې غواړئ تغیرات راولئ. ګورئ زه لیبلز دپاره راځم چینج فنټ ده او د هغې وروسته زه ورته وایم 14 سایز ورکړل او بولډ یې کړه دغه لیبلز او همدغه شین رنګ صحیح دی ګرین اوکې کوم. ګورئ دغه لیبلز زموږ او تاسې سره په همغه رقم شو لکه 14 شو او بولډ شو. صحیح ده. بله خبره دا ده ګورئ دغه مختلف کالمونو کې څه لیکل چې دي لیبلونه چې دي ډیټا چې ده دا ټول کولی شي چې له دې ځایه تاسې چینج فنټ کوئ او همدا ډول رنګونه ورته ورکړئ او سایز یې کوچنی او لوی کوئ. دلته یو څو اپشنونه نور موږ سره دي. کمپنی ان ټرانزیکشن انفارمیشن دی. ګورئ کمپني نیم تاسې غواړئ او که نه که زه چېرته دا چیک آف کوم اوکې که موږ سره کمپني نیم مکمل ورک شو. دلته اوس موږ سره کمپني نیم شته نشته. که چېرته غواړئ نو اوکې که او بیا دلته ورته اوکې که نو ګورئ موږ سره کمپني نیم بېرته څنګه شو راغی. همدا ډول کمپنی اډرس، فکس نمبر، فون نمبر غواړئ که نه غواړئ کلیک وکړئ فون نمبر ورته وایم په دې ځای کې زه غواړم. ګورئ فون نمبر یې دلته اضافه کړئ. ایمیل غواړئ زه ورته وایم بل یو ایمیل هم دلته اضافه کړه. ګورئ ایمیل یې هم موږ ته څنګه که اضافه کړلو. ویب سایټ غواړئ که نه غواړئ زه ورته وایم بل یو ویب سایټ هم اضافه کړه. ګورئ ویب سایټ یې هم دلته څنګه که اضافه کړه. نو دا مکمل کسټمایزیبل دی. تاسې کولی شئ هماغه خپل شرکت او دفتر ته لیدلی هغه په خپله خوښه جوړ کړئ. خو دلته راځمه دغه زموږ کمپني نوم چې دی دا بیخي بیرته تت شو. راځمه چینج فنډ ته او کله چې چینج فنډ ته راغلم زه ورته وایم دغه ټایمز نیو رومن دې واوسېږي خو بولډ دې واوسېږي او همدا ډول سایز ورته 14 انتخابوم او بیا اوکې کوم. تاسې وګورئ موږ سره بیرته زموږ دغه کمپنۍ ټایټل یا نوم چې دی لوی ولیکل شو. ښه دا خو د په دې اوس راځو موږ تاسې دلته یو دوه درې خبرې نور هم دي. لیوډ ډیزاینر دی. ګورئ زه چې کله دلته راځم نو اوس دلته موږ تاسې کولی شو چې په خپله خوښه دا نور هم کسټمایز کړو. اوله خبره دا ده زه ورته وایم دغه زموږ د کمپنۍ نوم چې دی دا صحیح راغلی نه دی. ګورئ لږ ګډوډي لري دا به زه دغلته لږ برابر کړم. صحیح ده. همدا ډول دا انتخابوم ورته او دا هم ورته لږ نور هم دا د پلو راوړم چې لږ منظم شي او له دې ځایه لږ کوچنی کوم او له دې ځایه به هم لږ کوچنی کړو. ګورئ اوس تقریبا خو شو. دا لوګو به لږ ورته لوی کړو. لوګو بیخي وړوکی ده دا به ورته لږ نور هم لوی کړو تر دې ځایه او همدا ډول دلته به راشو دا به ورته لږ پراخ کړم او دا به ورته انتخاب کړو. دا به هم ورته لږ پراخ کړم او همدا ډول دا انتخابوم او لږ یې لاندې راوړم په ډاون ایرو کی سره دا به لږ لاندې راوړم. همدا ډول دا به هم ورته لاندې کړم. صحیح شو. دا مې هم ورته لاندې کړ. اوس راځم زه پاس خو جوړ شو. دغلته چې دی دا انتخابوم او دا لږ دې پلو راوړم چې دې سره لږ نږدې شي. همدا ډول دا ورته انتخابوم او دا هم دغه پلو راوړم او دا به ورته انتخاب کو او دا به هم ورته لږ دې پلو راوړم. اوس هم لږ لږ مشکلات پکې شته نو دلته به راشم او بیا به دا انتخاب کړم. دا به هم په لیفټ ایرو کې سره د پلو راوړم. اوس هم صحیح نه ده او بیا هم صحیح نه ده. ګورئ دا ما په دغه شکل جوړ کړ. نو که چېرته بیا نور تغیرات پکې راولئ دلته موږ سره ټول اپشنونه شته. نو دلته به پاس راشم زه بیرته. ګورئ دلته څه شی پکې اډ کول غواړئ. ټکس باکس اډ کول غواړئ کولی شئ چې ټکس باکس پکې اډ کړئ. ټکس باکس غواړئ څه شی پکې ولیکئ. ګورئ دلته کولی شئ یو څه لیکل پکې اضافه وکړئ. جسټیفیکیشن کولی شئ. زه ورته وایم چې هاریزنټلي هم سنټر کې ورټیکلي هم سنټر کې او فنټ او کالر او دا شیانو باندې خو مو خبرې وکړلې چې دا موږ تاسې بدلولی شو. دا نور څنګه کوو کې کوئ. نو ګورئ دلته ګورئ ما چې اوس دغه کم ټکس باکس اضافه که هغه دلته اضافه شو. نو ستاسې چې په هر ځای کې خوښه او تاسې کولی شئ چې ټکس باکس اضافه کړئ. ګورئ دا ټکس باکس دلته موږ سره اضافه شوی. زه یې بېرته ډیلیټوم. یعنې له دې ځایه کولی شو ټکس باکس اضافه کړو. هر ځای کې چې ستاسې خوښه او تاسې کولی شئ ټکس باکس اضافه کړئ. ټکس باکس ته راشئ
او رنګ هر څه ورته انتخاب کړئ او دلته لیکل هم ورته کولی شئ چې ټکس باکس کې څه لیکئ او له هغې څخه وروسته اوکې کوئ چې اوکې مو کړئ ټکس باکس به تاسې ته راشي هر څه لیکل مو چې کړي ورځي کې چې دلته غواړئ کېدی کولی شئ چې کېدی زه به دغلته راشم دا هم لږ غوندې لاندې کوم چې دې سره برابر شي نو اوس صحیح شو او دغلته راځم دا هم لږ د پلو کوم همدا ډول ټکس باکس تاسې په کار نو که تاسې غواړئ چې نور تغییرات پکې راولئ چې موږ تاسو دلته اضافه کولی شو ډیټا فیلډ دی کولی شو ډیټا فیلډ هم اضافه کو ګورئ دغلته سلیکټ ډیټا فیلډ ټو اډ ټو د فورم بیلانس کریډټ اضافه کوي کمپنی اډرس اضافه کوي کمپنی بزنس نمبر اضافه کوي فقط چیک ورته آن که اوکې که هغه ورسره اضافه کېږي ګورئ دلته موږ سره اضافه شو او بیا کولی شي تغییرات هم پکې راولي خو زه یې بیرته کنټرول زیډ کوم ډیلیټوم کوم ایمیج اضافه کول غواړئ نو ایمیج باندې کلیک وکړئ دلته راشي ایمیج انتخاب کړئ فقط فرض کړه دا زما ایمیج د اوپن کې ګورئ ایمیج راځي که دا ایمیج د خوښ نه شو براوز ته راشي بل ایمیج هم انتخابولی شي نو زه وایم دا ایمیج صحیح دی ګورئ دا موږ سره راغی نو دا به زه کلوز کوم دا زموږ لوګو خو تیار شته نو له دې ځایه په دغه ټمپلیټ کې موږ تاسو کولی شو ټکس باکس اضافه کړو ډیټا فیلډ او ایمیج دا شی نه پکې اضافه کړو کټ کاپي ریموو دا خو هماغه کله مو چې اضافه کار کوي همدا ډول انډو دی ګورئ دا ما چې اضافه کړی او انډو او ریډو له دې ځایه کولی شو همدا ډول که دا ورته انتخاب کړم ګورئ هریزنټلي دا کولی شو چې منځ ته راولو بیرته یې غواړم انډو کړم فارمټ کاپي کوي همدا ډول ریموف کوي همدا ډول زوم ان او زوم آوټ له دې ځایه کولی شو ګورئ زوم آوټ به یې کړم نو دا ټول هغه تغییرات مسایل دي چې موږ تاسو کولی شو دلته ایډیټ کو تغییرات پکې راولو مارجنز غواړئ چې ورته جوړ کړئ نو تاسو دلته راشئ مارجنز ورته انتخاب کړئ ګورئ ټاپ لیفت رایټ باټم څومره اندازه چې ورکوئ اوکې کړئ مارجن به تاسو سره جوړ شي دغه کریډټ مومو ټمپلیټ چې د دې لاندې ګریډز وي یا نه وي نو کلیک وکړئ ګریډز زه ورته وایم یاره شو ګریډز ورته شو که ګورئ لاندې د دې ګریډز هم پیدا شو نه یاره ورته وایم دا بیرته ان شو که نو دلته راځو ورته ان شو کو ګریډ سپیسنګ له دې ځای انتخابولی شي ورته نو دا به ورته کلوز کو شو انولوپ وینډو دا ورته غواړئ که نه غواړئ دغه دوه وینډوګانې ګورئ که دا ستاسې خوښه وي نو کولی شئ چې چیک آن وساتئ که نه آف کوم یې ورته وایم دې نه تېرېږه همدا ډول نورې څنګه کوم اوکې کوم چې کله مې اوکې که ګورئ دغه څه تغییرات چې ما راوستل دا مکمل کسټمایز کړم خپل لوګو هم راوسته همدا ډول دغلته د زمونږ د کمپنۍ نوم ده دلته بیا هم لږ څه شته تغییر باید راولو زه راځم لیوټ کسټمایز ډیزاین ته راځم دا باید لږ لاندې کړو ځکه هلته بیخي بدې ښکاري دا به لږ غوندې لاندې کړو دغه اندازه چې کله مو لاندې کړو اوکې به یې کړو ګورئ دا اوس لږ منظم شو موږ سره کمپنی نیم دی او کمپنی اډرس ته راځم چینج فنډ ته راځم او ورته وایو چې یاره دا هم 14 که او بولډ یې که یا 14 به یې کړو 14 او بولډ ګورئ موږ سره دا هم څنګه شو بولډ شو لږ اوس نور هم ښه ښکاري نو اوس راځو پرنټ پریویو یې ګورو ګورئ اوس مخکې څه رقم اوس موږ ترېنه څه ډول ټمپلیټ جوړ کړه نو مختلف تغییرات پکې راوستلی شو ایډیشنل کسټمایزیشن ته تاسې راشئ ګورئ دلته موږ تاسې څه نور تغییرات هم کولی شو ډیفالټ ټایټل غواړئ چې یوازې سکرین کې درته وښیي او که پرنټ کې هم که دا ورته چیک آف کړو یعنې سکرین کې مه ښیي او کېږو ټایټل به ورک شي موږ سره همدا ډول پرنټ کې هم مه ښیه ګورئ پرنټ کې به هم موږ ته بیا دا نه ښیي نه یاره زه ورته وایم دا دواړه وښیه ډیفالټ ټایټل چې کوم یو دی دا راته وښیه او دا به ورته کنټینیو کړم همدا ډول سکرین کې هم موږ ته وښیه ګورئ دا به هم ورته کنټینیو کړم ډیټ غواړئ دلته که نه غواړئ ګورئ دلته ډیټ یاره زه ورته وایم ډیټ نه غواړم نو دلته کلیک وکړئ ډیټ کنټینیو کړئ ګورئ ډیټ موږ سره ورک شو نه یاره ډیټ غواړم نو کلیک وکړئ ډیټ به موږ سره څنګه شي پیدا شي همدا ډول ګورئ دغه ټول تغییرات کسټمر نوم پکې واوسیږي ونه اوسیږي شپ ټو دا مسایل پکې وي نه وي پرچیز آرډر نمبر پکې وي نه وي نو دا ټول تغییرات تاسې کولی شئ دلته راوړئ آن او آف کې چیکونه سکرین په دې معنی چې دلته سکرین کې در وښیي او که نه پرنټ په دې معنی چې پرنټ کې بیا راشي او که نه که سکرین کې ګوري او پرنټ کې نه ګوري نو یو چیک آف کړئ یو آن کړه کریډټ میمو ده ډیټ ده کریډټ نمبر ده
لکه دا ټول انفارمیشن فقط چیکونه دي آن آف کولی شي او دلته به تا ته شو کېږي او ان شو کېږي. همدا ډول کالم ته راځو، ګورې چې کله کالم ته راغلو دغه کالمونو کې هم تغییرات راوستلی شي. سرویس ډیټ دی موږ تاسو سره دا غواړئ که نه غواړئ چې دلته واوسیږي. همدا ډول ډسکریپشن دی غواړئ که نه. فرض کړه دلته ما سره دا ډسکریپشن دی، زه دا نه غواړم، دا به انتخاب کو اوکې به کو. چې کله مې اوکې کې کنټینیو به کو، دا موږ سره ځکه لرې نه کوي، دا فارمټ مکمل خرابېږي. زه ورته وایم چې د پرنټ کې هم لرې کو، همدا ډول داسې هم لرې کو، ډیفالټ به ورته انتخاب کو، دا به ورته یاس کو. ګورې مکمل یې موږ ته څنګه که لرې که. خو زه ورته وایم نه چې دا خو مهم دی، دا ماته راوړه هم سکرین کې او هم پرنټ کې. چې کله دلته راغلم نو دا ورته انتخابوم او بیا اوکې کوم. چې کله مې اوکې که نو لیوټ ډیزاین ډیفالټ ته به راشو، اوکې به کو چې بیرته ډسکریپشن موږ ته راشي، ځکه ډسکریپشن موږ لرې کړی و. همدا ډول هر یو تاسې کولی شي چې تغییرات پکې راوړئ. فوټر پکې اضافه کول غواړئ، کولی شي چې فوټر پکې اضافه کړئ، کسټمر میسج دی واوسیږي یا نه فوټر کې، سب ټوټل دی واوسیږي، سیل ټیکس دی واوسیږي، ټوټل. دا ټول هغه شی چې تاسې تغییر د خوښې انوایس یا هغه ټمپلیټ شو د کریډیټ مومو. نو په دغه ترتیب باندې موږ تاسې کولی شو چې دغه انوایسونه، بیلونه او همدا ډول ټول هغه اسناد چې تیار کویک بوک کې جوړ شوي دي، دا که ما وکېږي دا نو ما سره همدا ډول سیف کېږي. ګورې لوګو دې له منځه تللی، لوګو هم دوباره کولی شو چې ورته راولو. ګورې بېرته راغی. خو زه دا هر څه څنګه کوم؟ کینسلوم. دا ګورې کسټوم کریډیټ مومو، همدا ډول کسټوم سلاډر انوایس د دې باندې کلیک کوم. ګورې دغه ما مخکې نه ته جوړ کړی دی په دغه شکل باندې. همدا ډول دا هم کینسل کوم. اسټیمیټس ته راځم، ګورې دا د اسټیمیټ فارمټ ده. بس که دې کې اوس تغییرات راوړئ، یوز لوګو اضافه که، سلیکټ کلر سکیم کلرز پکې اضافه کولی شي، چینج فانټ فار، لکه دغه ډسکریپشن دی، همدا ډول دا ټایټلونه دي، اسټیمیټ دی، کمپنی نیم دی، لیبلز دی، د لپاره چینج فانټس او رنګونه دا انتخابولی شي. لیوټ ډیزاینر ته راځئ، دلته مختلف په خپله خوښه تغییرات پکې راوستلی شي. او همدا ډول اډیشنل کسټمایزیشن ته راځو، دلته هم نور هم تغییرات پکې راوستلی شي، ځینې کالمونه زیاتې، ځینې کمایې. نو دا ټول کسټمایزیبل دی. تاسې کولی شئ چې له دې ځای څخه دغه پیپر یې کسټمایز کړئ او خپله هغه کمپنۍ ته یې عیار کړئ او برابر یې کړئ. دې ته لږ وخت ورکړئ. نو ما خو زر کار وکړ چې فقط همغه تاسو دا طریقه در زده کوم چې دیو کې موږ تاسو په دغه شکل باندې تغییرات راوستلی شو. خو دا تاسو یو ساعت نیم ساعت ورته ورکړئ، تاسو کولی شئ چې په ډېر ښه شکل باندې خپل کمپنۍ ته برابر کړئ او جوړ یې کړئ. بیا هم راځو لیست ته. بل موږ سره په لیست کې میمورایز ټرانزیکشن لیست دی. میمورایز ټرانزیکشن لیست موږ سره څه کار کوي؟ ګورې زه راځم دغه وینډرانو ته، او کله چې وینډرانو ته راغلم یا داسې کار کوم، زه راځم کمپنۍ ته، له دې څخه وروسته میک جنرال جورنال انټري ته راځم. چې اوس کله دلته راغلم زه یو ریکارډ دلته سب کوم، ورته وایم چې موږ ایکسپنس کوو هره میاشت. دلته راځو یو ایکسپنس ورته انتخابوو. فرض که ډپریسیشن ایکسپنس نه، انټرست ایکسپنس، آفیس سپلایز، یو ایکسپنس به زه ورته فرض که ورته به انتخاب کو، کار رینټ ایکسپنس، اډورټایزینګ ان پروموشن، نه دا هم ورته نه انتخابوو. رینټ ایکسپنس به ورته انتخاب کوئ. دا رینټ ایکسپنس چې دی هره میاشت زه فرض که د کور کرایه ده 10,000 افغانۍ زه دغه کرایه ورکوم، او دا د کوم اکاونټ نه ورکوم؟ AFN میوان بانک نه دا ورکوم. ښه، چې کله دغه ټرانزیکشن ما ولیکه، دلته میمو کې هم ورته لیکلی شو چې رینټ فار هاوس او یا منت دپاره لیکلی شو house rent expense به ورته ولیکم for the month of فرض که جون به ورته ولیکو کریډیټ، او دلته به دا ورته انتخاب کو، دا میمو کې، او دلته به راشو، دلته به پیسټ کو. که چاته هم ورکړی وینډر نوم هم کولی شي اضافه کړي. خو بس زه نور نه اضافه کوم، دغه ټرانزیکشن د هره میاشت کې زه دا مصرف لرم. نو اوس څه کار کوم؟ اوس راځم دلته وایم میمورایز. میمورایز په دې معنا چې هره میاشت به کویک بوک په اتوماتیک ډول باندې چې میاشت پوره کېږي دا به ریکارډ کوي. ګورې دا د جون د میاشت دی، نن 13 تاریخ دی، زه ورته وایم دا ځان سره میمورایز کړه. صحیح شو؟ دې ته څه نوم وایي ورکوي ورته، زه ورته وایم چې
هاوس رینټ به ورته ولیکو. صحیح ده. صحیح دا مې ورته اضافه که اتوماتیک ټرانزیکشن انټري ورته اضافه کوم. هاو افن څومره وخت بعد وي دغه ټرانزیکشن ته تلیکارډ شي ورته منتلی ده موږ ورکوو. نیکسټ ډیټ چې کله دی نیکسټ ډیټ چې دی موږ سره ورته وایم چې جون دی جولای 13 تاریخ نیکسټ ډیټ دی. نمبر اف ریماین ښه نور سره زمونږ کار نشته. ډایس ان اډوانس ټو انټر دا هم نه انټر کوم ورته او نور دا څنګه کوم کې کوم. چوکۍ مې که ګورې له دې وروسته سیو انکلوز کوم. سیو انکلوز دا اوس موږ سره میمورایز شو. کویک بوک میمورایز که چې کله میاشت پوره کېږي نو کویک بوک پروګرام په اتوماتیک ډول باندې دغه ایکسپنس چې د 1000 افغانیو په ارزښت د کویک بوک کې څنګه کېږي ثبتېږي. اوس راځو بل ګورې دغه اوس چې کله راشم میمورایز ټرانزیکشن لیست ته ما ته وایي چې هاوس رینټ په نوم باندې دلته یو ټرانزیکشن شته چې تا په کویک بوک کې میمورایز کړی ده. 1000 افغانۍ دی او فریکوینسي منتلی ده او آټو ده. یعنی چې کله میاشت پوره کېږي دا به خپله څنګه کېږي دا ټرانزیکشن به ریکارډ کېږي کویک بوک کې. نو په دغه شکل چې تاسې کله ټرانزیکشنونه ریکارډ کړي اوسېږي که هغه انکم وي ایکسپنس وي چې په هره میاشت کې تاسې ته راځي او ثابت به ایکسپنس اوسېږي یا ثابت انکم اوسېږي نو تاسې کولی شئ چې په دغه شکل کویک بوک ته میمورایز کې ور وسپارئ چې میاشت پوره کېږي هغه به تاسې ته په اتوماتیک ډول باندې ریکارډ کېږي. او که بیا غواړئ لیست یې وګورئ نو بیا دلته لیست ته راشئ میمورایز ټرانزیکشن لیست چې څومره ټرانزیکشنونه تاسې میمورایز کړئ لیست یې درته دلته ښایي. بله مسله دلته موږ سره اډ ایډیټ ملټیپل لیست انټریز ده. دلته موږ تاسې کولی شو چې د ملټیپل وینډران اضافه کو سرویس ایټم ملټیپل اضافه کو همدا ډول انوینټري پارټ ملټیپل اضافه کو او همدا ډول نن انوینټري پارټ او انوینټري اسمبلی اضافه کو. زه راځم فرض که کسټمرانو ته زه ورته وایم چې ما سره یو بل کسټمر هم شته د خان آغا په نوم باندې. صحیح خان آغا په نوم باندې ده او دا د دې د کمپنۍ نوم هوپلینک ده او همدا ډول مسټر به ورته انتخاب کو. بل موږ سره فرست نیم چې دی ورته وایم فرست نیم خان دی لاست نیم آغا ده فرض کا او تلیفون شمیره 080 او دغه د تلیفون شمیره ده. ایمیل لري بلې ورته khan@gmail.com نو دا مې ور اضافه کوم. نور سیو چینجز کوم او کې کوم. دا یو کسټمر ما اضافه کوم. دا ډول کوم وینډر اضافه کوي ګوري ملټیپل وینډران اضافه کولای شي. که چېرته غواړئ انوینټري اضافه کړئ سرویس ایټم اضافه کړئ نو اضافه کوه او سیف چینج باندې کلیک کوو. اوس راځم کسټمرانو کې ګورم چې اضافه شوی ده او که نه. موږ سره کسټمرانو لیست کې اضافه شوی ده. نو په دغه شکل باندې تاسې کولی شئ چې لیست ته راشئ او اډ ایډیټ ملټیپل لیست انټریز کسټمران ملټیپل کسټمر که په یو وخت کې ډېر کسټمران تاسې سره وي هغه اضافه کوئ نو له دې ځایه کولی شئ چې اضافه کړئ. ګورئ ټولې خانې چې هماغه کسټمر سنټر کې دي دلته هم شته. دلته یې زر کولی شئ چې اضافه کړئ. که هغه وینډر یې کسټمر یې که هغه سرویس ایټمونه وي فقط اضافه یې کې سیف چینجز ورته ووایي نو تاسې سره دا اضافه کېږي.